رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی هغه انسان چې دروغ وای خبرې کوي او په هغې کې دروغ وای او خلق پې خندی دله ډېر لوی افسوس دی او دی هلاکت کې پروت دی او دی د هلاک شي خیره ورته کوي. او بعضې علما وایي چې دوزخ کې یو کنده ده دومره ګرمه ده چې روزانه ته دوزخ او یا زره کاله او یا زره کرته امان غواړي. هلته ورځې او شپې نشته، یعنی د دنیا د ورځې په مقدار او یا زره کرته د هغې د تو نه دوزخ امن غواړي، دومره ګرمه ده. نو چې دا څوک خبرې کوي او په خبرو کې دروغ وای او دې دپاره دروغ وای چې دا خلک وخاندي، نو دی به په قیامت کې په هغه کنده کې پروت وي. نو رښتیا ښه شی دی او دروغ خراب شی دی. چې الله پاک یو شی نه خوښوي د هغې نه به ځان ساتو، چې الله کوم شی خوښوي به کوو. موږ به د دنیا فایدې ته نه ګورو چې په دې دروغه کې خو زما د دنیا فایده ده، او که ما رښتیا ووایي نو دې کې مې د دنیا تاوان دی، دې ته به موږ قطعا نه ګورو. یو سړی دنه تپوس وکړي دا جاپانی شی دی، نو که جاپان کې جوړې واقعي جاپانی وي او که درته وایي چې نه دا جاپانی دی او تا جوړ کړي په چین کې او ټاپه دی پې د جاپان لګولي او ته وایې او دا جاپانی دی، نو دروغ دی وایي. درې نقصانه دی وکړل، یو د دروغ ووایي، بل د دوکه وکړه مسلمان سره. دروغ هم ګناه کبیره ده او دوکه هم ګناه کبیره ده. او دریم په ناجایزه د اعتمال مو ځکه خو چې پیسې درکوي خو د جاپاني په قیمت درکوي، جاپاني خوښی او تا وله د چین شی ورکه، نو ام د هغه نه په ګناه او په ناجایزه پیسې ووالي، ام د دروغ او ام د دوکه وکړه. درې غټ ګناهونه دې وکړل، کبیره ورته وایي کبایر. او نبی علیه السلام فرمایي چې یو ګناه کبیره سړی وکړي دا سړی تباه کوي، نو چې درې وکړي خو یقینا تبی شو. دا صرف د پیسو د ګټې دپاره خلک کوي. اوس دوه قسمه دروغ دی، یو د خولې او یو د عمل. د خولې دروغ خو دغه شو، او د عمل دروغ څه دی؟ هغه دا چې شی 2 نمبر یو ټاپه دی پې د 1 نمبر لګولی، دا عملي دروغ. شی د چین جوړي او تا پې ټاپه د جاپان او د سویزرلینډ او میډ ان انګلینډ لګولي، دا عملي دروغ دی. زما وروڼو ګورئ، دې ته د خلکو سوچ نشته. خلک وایي دا زه جایز کار کوم، کاروبار کوم، جی تجارت کوم، جی زه خو حلال کار کوم او زه کاروبار کوم. نه، په دې کاروبار ګناهګار شو، په دې کاروبار خپله پیسه آرامه شو، مرداره شو. نو ولې خپله پیسه مرداره؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دمارو چې هغه غوښه چې د دروغو نه زرغونه شوي، نو النار اولا به، دې غوښې لره اور د دوزخ مناسب دی چې دا د دوزخ په اور باندې وسوځي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای. نو د حرامو نه ځان ساتئ. نو دا سیز دا عملي دروغ شو، یو د خولې دروغ او یو د عمل دروغ. په دې پیو کې اکثر په دې ډبو یې لیکلي دا اعلی دود او خالص دود. اوس د سپریم کورټ فیصله راغله چې دې کې ډېر زیات د ډبو پی دا پی نه دی، دا پی نه دی، دا کیمیکل دی. چې ته ایک آدو کا که یو پکې پی وي پی مئ وی په دې به پیم نه لیکې، دود به پې نه لیکې، په دې به سپین رنګ لیکې چې دا سپین رنګ دی، او خرڅېږي د پیو په دغه باندې په نوم. نو ګوره یو خورې دوکه وکړه، پی نه دی او تا پې لیبل ولګو د پیو، عملي دروغ دی وکړل. دویم زه خو تاله پیسې په پیو در کوم او ته په ما کیمیکل خرڅې، نو ټګیم شوه، دروغ هم شو، عملي او ټګیم شوه. او دریم صحت له څونه تاوان ورکوي. نو د پیسو ګټلو لري د مسلمان صحت تباه که، ماشومان هېڅ کې هغه ناجوړه کیمیکل وجود ته څومره نقصان شی دی. نو د پیسو ګټلو دپاره خپل مسلمان ورور دې تباه که.
د خپل مسلمان رور بچي دې غرق کړل او خپله معاشره د اسلام هغه مسلمان رور چې رسول الله مبارک هغه دپاره دعاګانې کړي هغه دې خوار و ذلیل که هغه دې په بیماری ور مبتلا که دا ولې داسې کوو دا ګناه نه ده دا ناروا نه دي د دمارونو دروغ یوازې دا نه دي چې پلار د کور دی او زوی نشته هغه وي دا واضح دا دروغ نه دي دروغ د خولې هغې ته م وایي او دروغ د عمل هغې ته م وایي نو نن سبا په کاروبار کې ټول عملي دروغ روان دي دوکه روانه ده ولې پیسې ګټم ودې ګټلې د خدای بنده کم خوا به ځئ خبر له به ځئ خدای به درنه تپوس کوي او چاله یې ګټې زامنو له او نوسو له ګناه ګټې قیامت پر ورځ به درنه خدای تپوس کوي زما قسم په خدای که زوی دې پکار شي او یا دې رور پکار شي نبی علیہ السلام مبارک فرمای یو سړی به د قیامت پر ورځ د هغه به یوه نیکي کمه شي هلته به تله لګېدلي په هغې به یو طرف ته نیکۍ ورچي او بل طرف ته پکې ګناهونه ورچي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره یو پوټې د ماشي د خپې عمره نیکي دي وي اب هملته موجوده پټې دی نشي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره او که د خپې د مچ د خپې عمره ګناه دې کړي او خدای راته معاف کړي نه په توبه اب هملته ښکاري درته د یو سړي به یوه نیکي کمه شي دی بوی الله یو نیکی میں کم شوا نو اعلان بوشی که دا دوزخ تا روان که یو گناه زیادتر یو نیکی کمر دوزخ تا بزی چې د دې سزا ورته ملو شي د هغې نه پس به جنت ته ځي الله به ورته وایي بنده رحم د باندې کوم دا نیکی پیدا کولی شي بل چا نه یې غوښتی شي دې بړه کې وایي چې یو خو نه مال اجازت راکړه یو سل به ورته در پیدا کړم والله بالکل مهلت راکا اوس به را پیدا کړم دې بړه کې اوس به د زوی نه غواړم ما خو ټوله دنیا خو چې څومره ګناهونه د ما تله کې پراته دي خو د دې بچو د لاسه دي اوس به د ښځې نه غواړم چې دا څومره ګناهونه د ما تله کې پراته دي خو د ښځې د برکته دي اوس به د پلار نه غواړم ډېر دروغ مې پلار لم ویلي دي الله اجازت راکړه ځه اجازت مې دله درکړه دی به لومبې راشي خپلو بچو له یو یو زوی باندې به وګرځي په یو یو لور ای بچې ما یوه نیکي کمه ده او اقه دوزخ ته مې غورځئ که تا راکړه دوزخ نه پې بچ کېږم یو نیکي راله راکړه بابا څه غواړي نیکي او نشته نیکي بچې دی اور ته مې غورځئ بابا خدای دې بچ که دوا به راته ګو خو که تاله درکړم زما خو لا وزن نه دی شوی نو که زما تول کې یو کمه شي زه به څه کوم ځان غورځوم غرغنډو ته اوس به څه کوم یا بچې تاسو له خو ما دا دونه ګناهونه او دا دومره ګناه خو ستاسو د برکته دی بابا موږ درته نه ویلې نه به دې کول نه به دې کول موږ څوک بابا در باندې خفه یو خدای دې بچ که خو که تاله درکړم او زما کمه شي په یو یو زوی به ګرځي یو زوی به هم نیکي ورنه کړي پلار له به لاړ شي بابا پلار په بچو څونه مهربانه دی اب هم ورنه کړي مور له به لاړ شي مور څونه مهربانه ده په بچي باندې مور وایي چې دا بچی مې دې جوړي زرې نه جوړ یم خو چې بچی مې جوړي ای مور یو نیکي بچې نه خفه کېږم نشم درکول اور ته مې غورځوي خدای دې بچ که زه څوکم خو که تاله درکړم او زما کمه شي دې دوزخ ته به څوک ټینګ شي قرآن حکیم کې الله فرمایي د حساب کتاب میدان ته به را دوزخ را نږدې شي جنت به هم را نږدې شي او دوزخ هم را نږدې شي دا غرار او غرغنډې او شور او تاو دا به ټوله دنیا ته به ښکاري ته څوک ټینګېدی شي په دوستانو به وګرځي په ښځې ته به لاړ شي په یارانو به وګرځي یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه څنګه د ایت مې هیر شو اوم یا پلار نه د مور نه د رور نه د دوست نه به تښتي به ما که ځان له څه چل کول نه شو کولی دا یوه نیکي او دلته موږ د ضرور دپاره دروغ وایو د ګاونډي دپاره دروغ وایو د دوست دپاره دروغ وایو د پیسې دپاره دروغ وایو عملي دروغ هم کوو او د خولې دروغ هم وایو الله خفه کوو د الله د خفګان قابل نه دی الله خوشحاله کا زما قسم د الله په ذات رزق ډوډۍ عزت ذلت مال دولت بچی الله سره دی الله مه خفه کوه الله دې خفه که نو خفګانونه الله سره دي تا به هم خفه کي الله دې خوشحاله که خوشحالی الله سره دي تا به هم الله خوشحاله کي او په دروغو زما قسم د الله په ذات الله خفه کېږي رښتیا خبره کوه دروغ قطعا مه وایه رسول الله مبارک بار بار صحابو ته فرمایي رښتیا وایه دروغ به نه وایه مال دې ټول تباه کېږي رښتیا وایه دروغ مه وایه د رښتیاو فایده شته
زمونږ په هندوستان کې زمونږ د دیوبند په دې اکابرو کې یو لوی سړی تیر شوی دی، مفتی و مفتی الهي باش رحمت الله علیه، د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه راله. مسلمان وی دا ځمکه زما ده، هندو یې زما ده. خبره عدالت ته رسېده، جج ته پیش شو، جج هم هندو، مسلمان ورته وی دا ځمکه زما ده، هندو ورته وی ځمکه زما ده. مسلمان لکه سوچو که چې راشه دا ځمکه ګټم خو په یو چلې ګټم، چالاکو هغه اعلان وکوي که دا ځمکه ما وګټله زه په دې جومات جوړم. بس هغه سره ټول خلک ودرېدل چې واقعي کې وګټله خو جومات پې جوړوي، جومات خو د کور له خو یې نه ګټي، مقدمه خو د جومات دپاره کوي. هندو پوه شو چې دا مسلمانان خو اوس زما خلاف ټول ودرېږي، هغه ویې که ما وګټله زه پې مندر جوړوم. هغه سره هندوان ودرېدل، د سره مسلمانان. مخکې د یو کس جګړه وه، اوس د قومونو جګړه شو. هلته هندوان ټول هندو سره ودرېدل، ښه مندر پې جوړی او بیا خو د سره مونږ هم ولاړ یو. مسلمان سره ودرېدل، ښه جومات پې جوړی او بس مونږ هم د سره ولاړ یو. چې عدالت تاریخ ورکړي، خو د عدالت کټهره د مسلمانانو نه هم ډکه او د هندوانو نه. مسلمانان هم چغې وی زنده باد او موږ جومات دپاره ځمکه ګټو، او هندوان وی موږ به پې مندر جوړو. جج وی دا څه په جنجال وړېده، دا خو کو فیصله کوم مسلمان له هغه هندوان بلودي، که هندو له کوم مسلمانان بلودي. نو هغه جج هوښیار و، هغه د هندو ته او د مسلمان ته وی خپل منځ کې سره څه په چا فیصله نه کوو چې یو مشر سړی راولو، هغه ته به پته چې ځمکه د چا ده که چې هوښیار یو مشر. هندو راو مخکې شو، وی صاحب یو مسلمان دی او زه په هغه فیصله کوم او دې راضي شي. مسلمان دی، عالم دی، ملا دی، مفتی دی، زما هغه خوښ دی. وی څوک دی؟ وی زمونږ په کلي کې یو سپینګیری سړی دی، مشر، رښتونی دی، رښتونی، نوم یې دی مفتی الهي بخش. هندو چې د مسلمان نوم واغېست، مسلمان خو پیشو چې خبره خو زما د ذات نه را د جومات ته. وی صاحب ټیک ته د دم پر فیصله او زما بس په دواړو لیکلې ورکړل چې بل تاریخ کې به مفتی الهي بخش راشي، که هغه وی چې د مسلمان د نو ځمکه د مسلمان شوه، که هغه وی د هندو د نو ځمکه د هندو شوه. جج مخکې لیکل ورکړل. ګوره مسلمان دی خو هندوان هم خوښوي. ولې؟ رښتونی دی، رښتونی سړی د هر چا خوښي، دروغجن د خلکو نه خوښ، دروغو کې تاوان. چې مسلمان با راووته، مسلمانانو ورته وی څه دی وکړل؟ وی په مفتی صاحب فیصله شوه، بس هغوی خوشحاله شو. هندو چې بار راوته، هندوان ورته وی څه چلو شو؟ بیا راوی بس یو درېمګړی مقرر کوي، څوک؟ وی هغه سپینګیري ملا مفتی صاحب. ای تختا خدای په سټی سټکورې کا، دا خدای په سټی سټکورې کا، هغه خو ملا دی، نو اتاله فیصله کوي. خبره خو یوس د کور نه ده، د حجرې نه ده، د لارې نه ده، خبره خو د جومات او د مندر ده. نو چې هغه مفتی وایي چې دا د دې هندو ده، نو مندر به پې جوړو، نو هغه مندر مني، هغه مندر له ورکوي، خو به خامخا وایي چې د مسلمان ده، ځکه یو خوا جومات دی او بل خوا مندر دی. نو مسلمان به مندر خوښوي که جومات به خوښوي؟ تا خدای مردار کا، هسې د چغې والې غلطه دی وکړه. هندو وایي چې اوس خو مې د خولې نه خبره او تېره ما خو یې سړی رښتونی دی، واقعي دا خو د جومات او د مندر خبره، دا سوچو. بس اوس خو مې لیکل ورکړي چې بل تاریخ کې بیا مسلمانان راغلل، خوشحاله دي چې فیصله به مونږ له کېږي، ځکه مونږ پې جومات جوړو. او هندوانو سټ پړسېدلی دی چې دا بس زمونږ نه شی لاړ، ځکه فیصله په مسلمان ده. جج ته سپینګیري ملا صاحب حاضر شو، یو خو هندو دی او بل خوا مسلمان دی. جج د هغه ملا صاحب نه تپوس وکړه، مفتی صاحب د دې دواړو په دې ځمکه جګړه ده او فیصله په تا کوي، نو چې تا څه ووایې بس هغه دې دواړو ته منظوره ده. تا ته پته ده دا ځمکه د چا ده؟ مفتی صاحب ورته ویل زه خو دروغ نه یم، زه خو رښتیا ویم، دا ځمکه د هندو ده، دا خو د هندو ده، زه خو دروغ نه ویم. جج ورته وی مفتی صاحب که د هندو شوه نو مندر پې جوړوي، بوتان به پکې پراتی، د بوتانو عبادت به کېږي، مندر پې جوړوي. مفتی صاحب وی د ده ځمکه ده، نو د ده خوښه ده که کور پې جوړوي او که غلخانه پې جوړوي او که مندر پې جوړوي، نو د ده ځمکه ده. زه خو یې نه شم، زه خو دروغ نه ویم. ما نه خو تا تپوس وکړه ځمکه د چا ده، زه الله ته خپله غاړه نه بندوم. اوس د ده خوښه ده، زه خو ورته نه یم چې مندر پې جوړ کړه، دی یې پې جوړوي، زه دروغ خو نه شم ویلی. هغه څه ولیکل جج، الله اکبر، جج یو فیصله ولیکله، وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان بیلا و اسلامو گٹلا، مسلمان بیلا
اسلام وګټله. اسلام په دې وګټله چې اسلام وایي زه رښتیا وایم، زه رښتونی مذهب یم، زه دروغ مذهب نه یم. که د هندو دي د هندو دي چې خو زه به ته رښتیا به یم، دروغ به نه ویم. او چې دا خبره یې سینګ وکړله بس هندو خو پوه شو ښه دا اسلام د دې ملا صاحب چې کوم دی، دا ایمان د دې ملا صاحب چې کوم دی، دا چې د دې ایمان داسې دی چې د دوی د پیغمبر ایمان به څنګه و. زمونږ د فقه یو لوی سړی تیر شوی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد امام محمد صاحب، امام محمد نبی علیه السلام په شان نوم. نو یو کافر انګریز د هغه کتابونه وکتل، نو هغه څه وایي؟ وی دا ستاسو د رکوټي محمد کتابونه او علم دی چې د هغه غټ محمد علم به څونه صلی الله علیه وسلم. نو هندو فیصله وکړه مسلمان بیلا اسلام وګټله، مسلمان هار گیا، اسلام جیت گیا. هغه هندو اقا ټیم په کټیله کې ولاړ وی دا اسلام مې خوښ دی صاحب، زما د هندو توب نه توبه ده، ما ته کلمه ښایي مفتي صاحب زه مسلمانېږم. هندو په هغه جج په مخ کې په عدالت کې مسلمان شو او اعلان یې وکړه دا ځمکه زما د ما جومات ته وقف کړه. او دا عدالت په کټهره کې چې څومره هندوانو خدای پاک ټول مسلمانان کړل. دا د رښتیا او برکت د خدای منه، رښتیا وایا، نتیجه په الله ورسپاره. بس دروغ مه وایه، کور دنه تپوس وکړي دروغ مه وایه. او اوس کومو ځای کې چې دروغ جایز و هغه مې تېره جمعه درته ویلي دي، دروغ مه وایه، رښتیا خبره کوه. بس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه، د تبوک غزا ده او د تبوک دا غزا زمونږ په کتابونو کې ورته جیش العسره وایي، د تکلیف او د سختۍ جنگ. وجه څه وه؟ ځکه چې دشمن ډېر لرې و، مزل ډېر زیات و، ډېر زیات مزل و، په سوونو نه د زرو کیلومیټر نه مزل زیات و او سخته ګرمي وه. او دلته د مسلمانانو د کجورو د پوخوالي سیزن و. مسلمانانو دا خیال و چې که چېرته مونږ لړ شو د جنګ له ورځونو زمونږ خو کال د کجورو ته کاتي، دې دپاره خو مونږ د خلکو نه قرضونه کړي، زمونږ د بچو دا رزق دی، نو چې راځو کجورې به هم ټولې دوړېدلي، بیا به څه کوو. او دا هغه غذا وه چې نبي علیه السلام په دې کې د صحابو نه چنده غوښتې وه. ویې راوړی پیسې، چا چې څه موندل راوړل. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی بخاري شریف کې حدیث دی، وی ما به ټول عمر زما د ابوبکر په نیکو کې مقابله وه. وی ما چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړم، ځکه ما ته پته وه چې نن ما سره مال شته او حضرت ابوبکر سره نشته. وی زه لاړم او کور چې مې څه موندل په میند مې نیم کړه او نیم مې راوړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخې ته مې کېښوده. وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق لاړه و هغه هم لږ غوندې شی راوړه مخې ته یې کېښود. وی ما نه حضور پاک تپوس وکړه عمره څومره دی راوړه؟ ما وی د الله رسوله چې کور مې څه موندل غوټ مې نیم کړل، نیم مې تاله راوړل او نیم مې خپلو بچو ښځې ته پرېښوده. غټه صدقه ده. ابوبکر تا څومره راوړل؟ وی چې څه مې کور موندل ټول مې راوړل. ابوبکر ښځو بچو ته یې څه پرېښودل؟ الله او رسول، الله شته او رسول الله شته، نو څه دي پکې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وایي وی دې نه پس مې فیصله وکړه چې د نن نه پس به زه د حضرت عمر سره په نیکو کې چېرته د حضرت ابوبکر سره په نیکو کې چېرته مقابله ونه کړم. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ او په زرګونو اشرفۍ راوړی د نبي علیه السلام مخې ته یې غورځول او راغی د الله رسوله دومره زر او خان دا زما د طرف نه وقف شو، د هغې زل د هغې کته دا د هغې سره به دا وقف شو. نبی علیه السلام پې دومره خوشحاله شو، وی که د نن ورځ نه پس عثمان څه عمل هم کوي نو هغه ته به څه نقصان نه رسېږي، الله به یې معاف کوي. دا هغه جنګ و. او صحابه فرمایي وی دې کې مزل ډېر نور کله چې به کله نبی علیه السلام یو جهاد لته نو توریه به یې کوله، داسې خبره به یې کوله چې نږدې ملګري پې پیشي او عام خلک پې پی نشي، چې دشمن خبر نشي. ځکه مدینه منوره کې منافقین نو بیا به دا منافقان لاړ شو دشمن ته به الوی. نو قانون هم دا چې کله په دشمن حمله کې نو ټیم به ورته نه ښیي، نه به ورته روسخی، نه به ورته وښیي. نو دا مزل ډېر زیات لري نو دې کې نبي علیه السلام کولو اعلان وکړ چې د رومیانو مقابلې له ځو، سامانونه تیار کړي.
حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا د مدینه منوره یو صحابي دی او دی شاعر مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دی وی په دغه ورځ ما سره مال نور کله دومره مال نو لکه په دغه ورځ چې څومره مالو. نو صحابه سانونه تیار کړل او جهاد روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم موت وی ما وی چې ما سره خو سامان تیار دی او دا صحابه چې روان شي سار زی نو زما ماسپخین ورپسې وځم. ما سره ارس بازار کې اغشتل نه غواړي، ارس کور تیار پراته دي او ساروی را سره ښه مزېدار شته په لاره به یې رالاندې کړم. بس دې ناراسته کار خراب کړو. دی لاړل چې غرمه شوه ما وی ځه ماسپخین مانځه نه پس به وځم. ماسپخین بیا ونوتم. ما وی ځه ماښام ماسخوتن به وځم او ساروی مې خپل دی او سامان تیار دی، په شپې به په سفر وکړم رالاندې به یې کړم. شپه تیره شوه ما وی زه سار به وځم. بس په دې ناراستی کې زما نه ټیم تیر شو. بیا چې کله مې سامان تیار کړو تلم او سوچ مې وکړو چې اوس یې نشم رالاندې کولی. اوس خو صحابه ډېر لرې تللي دي، زه خو دې ناراستی پاتې کړم. دوه کسه نور هم پاتې شو، یو حضرت مراره ابن الربیع او یو حضرت هلال رضی الله تعالی عنه ابن امیه. د یو کس رشته داران راغلي چې ته دومره رشته داران په دغه نور ورځو کې نو یو ځای شوې لکه په دغه ورځ باندې چې یو ځای شو، نو هغه په دې وجه باندې پاتې شو. او بل تم څه عذر پیښ شو. وی خیر صحابه خو لاړل او زه پاتې شم. چې زه راووتم د مدینې منورې په دې کوڅو کې مې چکر لګو، یا به ښځې په مخه راتلې، یا به ماشومان په مخه راتلل، یا به معذوره په مخه راتلل، او یا به هغه خلک مې لیدل چې چا باندې د نفاق داغ و منافقین به. نو زه باړه کې خفه شوم چې زه خو ښځه هم نه یم، زه خو ماشوم هم نه یم، زه خو بوډا هم نه یم، زه خو معذور هم نه یم. خو داسې معلومیږي لکه د منافقانو کې جوړ شمار شوی. وی چې څه منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل وکړ نو زما تپوس یې وکړ چې لکه کعب نه ښکاري. نو بل چا ورته وی چې د الله رسوله چې مخکې به جهاد کو نو غریب و، اوس مالدار دی اوس جهادونه څه کوي؟ وی نبی علیه السلام وی بل چا جواب ورکړ چې نه داسې وجه نه ده، سړی ښه سړی دی. خو پته نه لګي چې ولې پاتې شو. وی نبی علیه السلام هېڅ غږ هم ونه کړ. وی چې کله نبی علیه السلام د تبوک د غزا نه واپس شو راته، نو ماړه کې سوچ کو چې اوس به زه د نبی علیه السلام ته څه ویمه. نو ډله مې دروغ راتلل، بانې چې ورته وایي چې زه به ورته دا بانه وکړم چې صاحب ښځه ناجوړه وه، یا دا بانه به وکړم چې زه بیمار وم، یا بله بانه یا بله بانه به کوم دروغ به ویم. خو بیا مې لکې سوچ وکړه چې یاره داسې دروغ ویم چې نبی علیه السلام پې پیم نشي که نه. او د خپلو چې کم زما رشته داران پاتې وو، کمې زنانه وې یا کم بوډاګان معذوران، نو هغې سره مې صلاح وکړه. نو هغې راته وی چې کعب ګورې رښتیا ونه وی، یعنې نبي علیه السلام به درنه خفه شي چې ولې اخر ناراستی ولې پاتې کولې. بس څه بانه ورته وکړه چېرته ګناه نه ده کړې، خیر دی که دا لږه ګناه د دروغو د نه وشي نو پیغمبر علیه السلام ته به ووایي چې ما له بخښنه وغواړه که نه خدای ته به ووایي وبه دې بخي، وایي لږ دروغ پروا نشته. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله سفر نه راغی لومبي به جومات ته ته جومات کې به یې 2 رکعته مونځ وکړه او د ملګرو سره ملاقاتونه به یې وکړل. نو نیغ لاړ نبی علیه السلام جومات ته. وی چې کم منافقینو یو منافق به راته او دروغ به یې وی بانه به یې کوله او تبه، بل منافق به راغی دروغ به یې وی بانه به یې وکړه او لا بړه. او نبی علیه السلام ته خو پته و چې دا منافقین دي، منافق خو پېژنی که نه چې زړه کې کافر او په خولې مسلمان. نو پیغمبر علیه السلام ته پته و چې دا دروغ وایي او دا منافقان دي. نو بس د هغې هغه ظاهر ته به یې وکتل، هغوی به ورته د الله رسوله خېټه مې خرابه وه، چا به وایي ښځه مې ناجوړه وه، چا وایي پلار مې ناجوړه وه، چا یو چا بل. بس نبي علیه السلام به وایي ښځې مونږ له بخښنه غواړه، ښه ښه الله مو بښځې. خو پته وه نبي علیه السلام ته چې دا منافقان دي دروغ وایي. وایي چې زه کله ور مخامخ شم او په لاره ورتلمه نو په دقې وخت کې د ما نه ټولې بانې خوا شوې. وی من چې زه دروغ نه ویم او نه بانه کوم، رښتیا ورته ویم هر څه چې کېږي. وی چې سنګوره له حضور پاک ته مخامخ کېناستم. وی ما نه نبي علیه السلام تپوس وکړه کعب تا څاروي او سامان د جهاد دپاره نو تیار کړی؟ ما وی د الله رسوله بلکل مې تیار کړو، په نورو ورځو کې
ما ته دومره سهولت نو لکه په دې وروستې ما ته سهولت هر څه برابر خو د الله رسوله یو خبره مې واوره زه تا ته رښتیا خبره کوم او دروغ نه وی که زما تا ته دروغ شروع کړل که نه نو ما له خدای داسې چل د خبرو راوستلی داسې چل راځي چې تا به زه دوکه کړم داسې دروغ به درته ووایم چې ته به په ما ګمان وکړې چې دا رښتیا وایي ما له ښه چل راځي خو که تا ته مې دروغ ووی نو تا به زه خوشحاله کم تا به رضا کم ستا د غصې نه به ځان وباسم خو الله ته خو پته راځه ما را دروغ وکړه د الله د غصې نه خو ځان نشم ایستی که نه د الله د خفګان نه خو ځان نشم ایستی که نه نو دروغ درته نه ویم او رښتیا درته ویم او که د بل دنیادار مخې ته نن ناست وی نو ما به ورته داسې دروغ ویلي چې ځان به مې تیستی و خو که تا نه ځان وباسم نو د خدای نه ځان نشم خلاصولی رښتیا درته ویم ښه مالدار وم ښه څاروی را سره و بس د ناراستۍ د وجې د الله رسوله پاتې شوم وی چې دا خبره مې وکړه نو پیغمبر ګوره رښتیا مې وی نو نبی علیه السلام وی ښځه پاسه ستا په حق کې چې الله څه فیصله وکړه هغه به بس زه پاسېدم او رسول الله مبارک اعلان وکړه چې د سره به خبرې نه کوې سلام به پرې نه اچوې د سلام جواب به موله نه ورکوې هېڅ قسمه تعلقات د سره ختم بند وی چې زه راووتم څنګه ما تپوس وکړه ما ته رشته دارانو وی چې د خدای بنده څه غلطي دې وکړه ټول عمر دی چې ته ګناه نه ده کړې دروغ دې نه دی ویلي دا پوټې دروغ به دې ویلي بیا بر څه موده پس ورغلی وي نبي علیه السلام ته به دې ال نه وي هسې به دې ورته وي چې ما له بخښنه غواړه نو د خدای په دربار کې به دې له بخښنه غوښتې وه دا دې څه غلطي وکړه وی دې رشته دارانو دومره ملامته کړم چې زړه کې مې وي چې واپس ورځم ویم چې د الله رسوله نه داسې نه وه خو بیا مې وی چې نه بس ځان ټینګ کا وی تپوس مې وکړه چې دا زما دا معامله بل چا سره هم شوې ده او که نه ده شوې وی یو دوه کسه نور دی یو مراره ابن الربیع او یو هلال ابن امیه ما وی زه دا دواړه خو بدریین صحابه دي بدر کې شریک دي بس چې د دوی څه حالي دغه حل به زما وي د هغوی متعلق او زموږ د دریو کسانو متعلق نبي علیه السلام اعلان وکړه بس چې دوی سره به نه خبرې کوې نه به تې سلام علی نه به پې سلام اچوې مکمل بایکاټ وی تنگ شومه ما وی دا به خدای څه کوي نه را سره کور څوک خبرې کوي نه را سره بار څوک خبرې کوي نه رشته داران خبرې کوي نه نبی علیه السلام خبرې کوي وی جمعات ته به رالم وی د پیغمبر علیه السلام خوا کې به مانځه ته ودرېدم نفل به مې کول یا سنت نو وی ما به په دې سترګو په دې ګوټونو کې حضور پاک ته کتل چې دی ما ته ګوري او که نه ګوري نو وی چې زه به کله قبلې ته به مې مخ کړې قبلې ته نو وی نبي علیه السلام مبارک به ما ته داسې کتل صحابه خو د پیغمبر علیه السلام داسې و لکه د بچو په شان کړ د صحابه غم هغوی کوم ځای زغملی شو خو خبره خو د الله ده نو ما ته بیا نیغ نیغ کتل داسې خو چې کله به ما پیغمبر علیه السلام تر سترګو په دې ګوټ کې وکتل نو زر به رانه مخ واړو چې دی په ما پوه نه شي وی چې زه به رالم ما به سلام واچو نو ما به د رسول الله مبارک شونډو ته کتل چې جواب یې راکه او که یې نه کړ شونډې یې وړقولې او که نه نو زه به په دې نه پوهېدم چې نبي علیه السلام زما د سلام جواب راکوي او که نه راکوي وی زما د تره زوی ابو قتاده وی د هغه باغ ته ورغلم هلک یو په باغ کې کار کوم نو ما پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله او یې د ما سره ډېر نږدې تعلق و زما ورته ډېره زیاته مینه وه نو د ما له سلام جواب را نه کړ وی ما ورته چې ابو قتاده ما له سلام جواب دی ولې را نه کړ چپ شو غږ یې ونه کړ نو ما ورته ابو قتاده ولې زه مسلمان نه یم چې ما له جواب نه راکې وی هغه وی چې موږ ته څه پته ده اوهو زما خو په ایمان کې هم د دې خلکو شک پیدا شو دا به څه کېږي چې یو خوا زم څوک خبرې نه کوي چې بل خوا زم څوک خبرې نه کوي یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان د شام یو تاجر دی غله راوړی د غله خرڅی وی چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څه شو اسو کم ځای دی نو یې زه ورته چا په ګوته وښولم چې هغه دی نو دا سوداګر راغی نو یې مال یو خط راکړه وی چې هغه خط مې وکت نو هغه د شام گورنر ما ته خط لیکلی او په خط کې داسې لیکلی چې ای کعبه
زه خبر شوم چې ستا آقا چې دی تا سره ډېر زیاتې او ظلم د سره کوي او تا سره په خپل هم خبرې بندې کړې دي او په خلکو هم در باندې خبرې بندې کړې دي او ته خو ډېر هوښیار سړی او ډېر ښه سړی نو خدای دې تا خراب نه کي او راځه شام ته زموږ ملګري شه موږ به دې ډېر قدر او ډېر عزت په دې وکړو یاره چې وي دا خط مې وکت که نه نو نور اورم را باندې بل شو چې ښه زما ایمان دونه کمزوری شو چې نن ما نه عیسایان او کافران هم د کفر تمه کوي هغوی ما نه تمه کوي چې راشه او دی به تنګي په دې اسلام کې او راځه عیسایي شه یا خط مې راواغېست او په تنور کې مې غورځاو وی خپه په بله وجه یم وی ما وی خدایا که دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ما سره خو به تر مرګه پورې هم څوک خبرې ونه کړي او که زه دې وخت کې وفات شم او مړ شم نو چې نبی علیه السلام به را باندې جنازه مو کې او که به ونه کړي بله کې په دې پریشان ډېر زیات وی چې څو ورځې تېرې شوې وی د پیغمبر علیه السلام یو قاصد راغی او ما ښځې ته یې وی چې د دې خاوند نه ځان جدا که مه نږدې کېږه واته ما ته ښځې وی چې دغسې د نبي علیه السلام قاصد راغی وی چې تپوس مې وکړه هغې نورو دواړو ملګرو ته هم قاصد تلی و وی ما ښځې ته وی چې اله شابه ورشه او د پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه که وی چې طلاق وله ورکه چې طلاق درکم صحابه خو بس په خبر په خفګان به نه خفه کېدل په معمولي دا دی ګوره څومره پیغمبر علیه السلام خفه دی صحابه خفه دي خبرې څوک نه کوي بایکاټ دی ایمان چې مضبوطی که نه زه د یو مثال در کوم د کمزور ایمان مثال داسې دی لکه دا زنانه چې دا نری جامې ځان له جوړې کړي دا نری جامه چې خیرن شي نو چې دا کله مږي که نه نو معمولي غوندې په لاس یې مږي او که لږ یې سخته ومږله یا واشنګ مشین کې یې واچوله یا صوباړ یې وله راوبرو نو هغه ترمې ترمې لاړه چې ختمه به شي نو هغې سره خلک ډېره ګزاره کوي په نرم لاس یې رو په قلار قلار مږي چې صفا شي خو چې هغه کناره ته ونه غورځېږي او ستاره ته ونه غورځېږي او دا ونه چوي او خرابه نه شي او چې مضبوط ډبل صادري که نه نو هغه چې خلک انځي نو ښه په زور یې وینځي واشنګ مشین کې م واچوي تاوی یې په صوباړو به پخوا د ښځو دا جامې وینځلې په صوباړو به یې ډبولې او زموږ طالبان به په پخپو د پاسه ختېدل او ډبار به یې ورکاو نو کلک صادر مضبوط ښه صفا کېږي ښه اومږلي چې ښه صفا شي او دغه نری جامه سمه نه صفا کېږي په لاس یې معمولي غوندې اومږي داغ ماغ ته لرې کې نه شي صفا کولی نو زموږ د ایمان مثال داسې دی لکه هغه نری جامې الله ته پته ده که لږ زور مې ورکړه د ایمان پرېږدي تختې رانه که معمولي غوندې جټکه مې ورکړه که نه اوس به وایي چې د ایمان مې نرې پکار د اسلام مې نرې پکار داسې ده که نه ده نن سبا چې معمولي غوندې ملا صاحب د خولې نه لږ استغه وځي نو مقتدي ورته وي تا پسې مونځ نه کوم بل جومات ته ځي داسې ده که نه ده معمولي غوندې خبره یا که لږه معمولي غوندې غلطي ستا نه راله امام نه راله مونځ یې بې وخته او که په وخت او که باس نه تا پسې مونځ نه کوم بل لازم دغې ته ایمان وایي کوم چې د کعب ابن مالک و کافر ورته وي راځه مونږ به دې همدردي کوو په سر به دې ګرځو چې ته څنګه هغه وایي تنور کې کاغذ غورځوي نه که رسول الله مبارک او صحابو خبرې بندې کړې دي هېڅ پروا نشته ایمان مې هم دقه دی چې دا کم دی د ایمان د پرېښودو نه دی نو ښځې ته وي ورشه تپوس ته وکړه چې د پیغمبر صاحب څه مقصد دی که مقصد یې دی چې دا ښځه پرېږده نو چې بس پرېږدېدم خو پیغمبر نه پرېږدم ما سره د خبرې هم نه کوي خو نه پیغمبر پرېږدم نه اسلام پرېږدم او که بل څه مقصد یې نو ښځه راله او چې راله وي د الله رسوله تا وی چې دا خاوند در سره بند خبرې بندې کا نو څه مقصد دی نو طلاق راله راکي وی نه طلاق به نه درکوي خو در نږدې نشي الله رسوله وی دغه قصې پکې نشته وی قسم په خدای چې د کمې ورځې نه تا را شړلی دی هغې ورځې نه اوسه پورې په مسله ناست دی او خدای ته په جړا دی په دومره غم کې پروت دی چې د هغه دنیا ته اړو توجه ختمه شوې ده چې تنګ شي بار ودي څوک ورسره خبرې نه کوي بیا راشي په مسله ناست دی او خدای ته په چغو چغو جاړي چې خدای دا مې څه کړي نو چې راغی نو خاوند ته یې وی چې نه ما ته خو نبي علیه السلام دقه وي طلاق به نه درکوي او چې در نږدې نه شي وی ښه داسې وکړه چې پلار کره ځه چې مسله زما حل شي بیا به راځي نو او ته څه وایي او چې د هغه نور ستا کوم ملګري دی بوډاګان د هغوی ښځې د هغوی خدمت کوي د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته
چې موږ د خپل خاوندانو د هغوی ښځې هم لاړې نبي علیه السلام له الله رسوله موږ څوک د خپل خاوند سره وایي چې در نږدې نه شي وایي خدایا خو بوډاګان دي اوښکې په ږیره بیږي او جاړي دغه طاقت ختم پلار کره ترې لاړې شو او ځای نو وایي که موږ ته پلار کره ځو خو هغه مري د هغوی د اوبو او د ډوډۍ انتظام به څوک کوي وایي ښځه ټیک شوه خدمت یې کوی خو چې در نږدې نه شي وایي ښه ټیک شو نو کعب ابن مالک ته ښځه وایي تا له اجازت غواړم وایي نه زه زلمی ځوان یم زه خپل خدمت په خپله کولی شم دا بوډاګان دي زه پلار کره بیا به ګورو څونه موده په دې کې تېره شوه 50 ورځې لږ یم نه 50 دن په دې کې تېرې شوې او په دې 50 ورځو کې دوی سره نه رسول الله مبارک خبرې وکړې نه ورسره صحابو خبرې وکړې نه پې چا سلام واچو نه د جواب سلام چا وله ورکړ 50 دن دا هغه سخته کپړه ده چې څومره مږې نو مږه شلېږي به نه ایمان نه به نوځي ایمان به پورې نښتي نو 50 ورځې پس دی وي د خپلې کوټې په چت باندې ناست ومه او خدای ته جاړم او زمونږ د توبې اعلان خدای پاک قرآن شریف کې راولېږي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم دا آیتونه نازل شو چې هغه درې کسان چې ځمکه پې تنګه شوه او سینې او د هغوی ړونه هم تنګ شو بس ما وبخل ما معاف کړي دي الله قرآن حکیم کې د دې متعلق آیتونه راولېږل چې دا ما معاف کړل ما وبخل خو آینده لپاره یې داسې نه کوي نو صاحب چې نبی علیه السلام څنګ سار راغی او د دې آیتونو تلاوت یې وکړه نو صحابه خو پی شو نو صحابه منډې کړه چې دوی له اوس مونږ خوشخبری ورکړو او زیری ولا ورکو یو را منډې وی بلم وی یو مرګری مې هغه غر ته وخته او د غر نه چغه واله ابشر ای کعب ابن مالک خوشاله شه توبه دې قبوله ده وی د هغه اواز د دې نور نه مخکې راورسېده یو مبارکی بلم مبارکی بلم مبارکی نو رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست او چې کله به حضور پاک خوشاله نو د مخ به داسې رڼا کوله لکه د نور په شان دی برېښنا به یې کوله نو چې هغه چا چغه والې وه نو زما 2 قیمتي څادرې وې مې راواغېشتې هغه له مې په انعام کې ورکړې زیرې چې تاسو ورته وایې په زیرې کې مې ورکړې او صحابه کرامو راته په خیر علي او مبارکباد وې او را پاسېدل صحابه په جومات کې را تر غاړه وتل او چې پیغمبر علیه السلام له ورلم نو رسول الله مبارک سوی الله اکبر ای کعب ابن مالک مبارک دې شه د چې مور راوړی نو دومره د خوشحالۍ ورځ پتا نه ده تېره لکه نن چې خدای تعالی کومه د خوشحالۍ ورځ درکړه ولې قرآن کې ستا ذکر راغی او قرآن کې ستا د توبې ذکر راغی او قرآن کې ستا د معافی اعلان وشو دې نه لویه خبره بله کومه ده نو کعب ابن مالک ورته وی دا د مال د برکت نه زمانه دا غلطۍ وشوې د الله رسول چې زما څومره مال دی د خدای په نوم وقف نبی علیه السلام یې نه داسې نه کېږي بچو ته هم پرېږده ښځې ته هم پرېږده او باقي وقف کا وی خصیک د خیبر چې کومه ځمکه د هغه پاتې شوه او باقي الله ته وقف او د الله رسوله دا ما سره چې خدای کوم احسان وکړه 50 ورځې سختي خو تېره شوه خو چې رب العالمین ما سره کوم احسان وکړه دا د رښتیا او د برکت نه ما سره احسان وکړه نو زما دې ځله دا اعلان دی چې زه به دروغ په خپله زندګۍ کې چاته ونه ویم بس رښتیا به ویم او که ما دروغ ویلو نو زه به هم تباه شویم لکه هغه منافقینو چې دروغ ووی نو تباه شو د هغې متعلق قرآن شریف کې خدای پاک آیتونه راولېږل چې دا دروغجن دي دروغ یې درته ووی تر ننه پورې هغه آیاتونه په قرآن شریف کې لوستلی کېږي نو بیا به زما ذکر هم تر قیامته پورې په قرآن کې کېده چې کعب هم دروغ ویلی دي نو خدای د هغې الزامونو نه بچ کړم چې منافقانو باندې کوم الزامونه رالل او د هغې چې په قرآن کې کومه رسوایي راله د هغې نه خدای بچ کړم او زما توبه او په ما د مغفرت اعلان په قرآن کې راغی دا د رښتیا او د برکت نه بیا بچت هم دروغونو هم رښتیا به نو زمانو بنیادي خبره ده چې رښتیا خبرې کوئ په خوله هم رښتیا وایې او په عمل کې هم رښتیا کار کوئ لنډه خبره به موږ دې ته به وګورو چې الله په رښتیاو خوشحالېږي او په دروغو خفه کېږي اوس به زه په دې خپل زړه کې سوچ وکړم چې الله خوشحاله کړم او که الله خفه کړم بس موږ نه ډېر خلک داسې دوستانې او هغې خبره وکړي یا څه مطالبه وکړي نو موږ نه شو خو زه دروغ نه یم رښتیا وته نو ما ته کله بعضې ملګري ویره دا ملګري به خفه شي نو زه یم چې یاره ولې به خفه کېږي خفګان او خوشحالي خو د خدای په اختیار کې که هوښیاري خو زه ورته رښتیا وایم په رښتیاو به نه خفه کېږي او که قمقلي نو بس دې پې شوکار نو موږ دروغ ولې وایو نو زما وروڼو دروغ قطعا چې ونه وایې ښه
رښتیا خبرې کوئ دروغ مه وایئ په رښتیا والله خفه شو خوشحاله شو کائنات خوشحاله شو فرشتې خوشحاله شو او نوم دې په هغه کتاب کې ولیکلی شو چې د خدای سره کوم د رښتونو خلکو کتاب دی او چې دروغ دی وي نو الله دې خفه که فرشتې دې خفه کړي او نبی علیه السلام فرمایي یو حدیث کې راځي وی دروغجن سړی چې دروغ وای وی د خولې نه بدبویي خیږي یو میل ته فرشتې منډې وای یو میل او دنیا کې تاوان زموږ په سکول کې شپږمو کوم جمعات کې په سکول کې یو دغه راغلی یو قصه راغلی وه یو سړي ګډه چیلی سرولې په صحرا کې نو شیطان غوندې و نو چغې یې کړې شیر آیا شیر آیا زمری راغی زمری راغی زمری راغی نو خلکو کوته کې په لاس ځنګل ته منډې کړې چې ویې کتل زمری نو د ګډې چیلی سرولې او زمری نو دو پورې وخندل چې څنګه مې راوځغلولې نو هغې غریبانان واپس تاړل نو بل ورځ بیا چغې کړه شیر آیا زمری راغی زمری نو خلکو یې واقعي راغلی به نو بیا خلکو کوته کې وځغلولې صحرا ته لاړل زمری خو نو داسې وکړل خلک واپس شو ظالماسې دې موږ راوکړو په درېیمه ورځ په رښتیا زمری راغی چې راغی په چیلو یې حمله وکړه دی شیر آیا زمری راغی زمری خلکو یې په بل ورځ که دروغ وایي بل ورځ که دروغ وایي بس شرمه خوله په ګډو چیلو ښه واسې وکړئ دا ګوره دروغ انجام دروغ ښه شی نه دی چې خدای او رسول کم کار کوي هغې باندې به موږ عمل کوو د دنیا د زندګۍ څه پته لګي خو لږ ژوند دی که نه څونه ژوند وي اوس ګورې نور کله به خلک هغه سلو ته رسېدل سل خو نه اتیاو ته به رسېدل اوس ګورې د شپېتو نه مخکې ژوند ختم شپېته سي پنځوستو کې ډز بري دا پارامي چرګان چې راغلي دي که نه دا ګرمې مسالې او دا څښاک وړي او دا څښاک پیدا د دروغو ایجاد دې سره عمرونه لاړل ختم شو برباد شو تباه شو نو دروغ به نه وایو انشاءالله قصد به کوو ښه او دروغ به نه وایو رښتیا به وایو چې الله خوشحاله شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د منافق درې نښې دي بل ځای کې څلور یو نښه پکې دا ده چې خبرې کوي دروغ وایي او یا داسې د دروغو قصې جوړول چې خلک ورپورې وخاندي دا ګناه ده په شریعت کې الله دې موږ له د نیکو دا رښتیا او توفیق راکړي او الله یې هم د ګناه نه پامن کړي وساتي